نن دلته د افغانستان اسلامي امارت د ځواکونو سره د پاکستان د ځواکونو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. متاسفانه چې د دوی له طرفه څخه تعرض شوی و. د افغانستان اسلامي امارت د ټول مشرتابه دا پالیسي ده چې په افغانستان کې 40 کاله جګړه تېره شوې ده. نه غواړي چې د چا سره خدای مه کړه یا جګړه وکړي یا د چا سره ځان ښکیل کړي. دا چې د پاکستاني لوري په وار سره دغه اقدام کیږي، د دې له طرفه تعرض کیږي. مجاهدین د افغانستان د خپل ځان دفاع ته چمتو دي، د خپل ځان دفاع کوي. نن چې کومه شخړه رامنځته شوې وه دا تقریبا د فرضي کرښې څخه 400 متره تر 500 متره پورې د افغانستان طرف ته چې یو پخوانۍ پوسته وه، مجاهدینو غوښتل چې ترمیم یې کړي. د دې له طرفه څخه ورباندې ډزې شوي دي، تعرض ورباندې شوی دی. مجاهدینو په مقابل کې مشران ورلېږلي دي. کله چې مشران ورغلي دي دوی د خبرو څخه هم انکار کړی دی، دوباره بیا تعرض کړی دی. کله چې مجاهدینو ورته ویلي دي چې خبرې د موضوع به د خبرو د لارې حل کړو، خبرې به سره وکړو، خو متاسفانه دوی د خبرو د لارې موضوع نه حلول، بیا یې هم تعرض کوي. یعنې د دغه کار چې دا کومه پوسته جوړیږي دغه کار نن 6مه ورځ ده چې شروع یې شوې ده. 6 ورځې دا کار شوی دی. یعنې دا د افغانستان په داخل کې د فرضي کرښې څخه 400 متره د افغانستان طرف ته دغه پوسته جوړېدل. بیا هم د افغانستان اسلامي امارت د ټولو هیوادونو سره، خصوصا د ګاونډي هیوادونو سره دا پالیسي ده چې د دوی سره ښه تعامل وکړي، د دوی سره ښه راکړه ورکړه وکړي، د دوی سره ښه ګاونډیتوب وکړي. دا چې څوک زموږ پر ځواکونو باندې برید کوي، زموږ ځواکونه دې ته چمتو دي چې د ځان دفاع وکړي. همدغه موضوع هم مشران په جریان کې دي. مشرانو د دوی د مشرانو سره خبره کړې ده. انشاءالله چې دغه موضوع به هم د خبرو د لارې حل سي، چې بیا به دغسې ورته پیښې نه رامنځته کیږي.